د نازي اقبال همسیه د نازي اقبال په اړه داسې وایي: د نازي اقبال خاوند به سهار وختي د کوره وتو او ماښام ناوخته به کور ته راتلو. یوه ورځ مې سوچ وکړ چې راځه نازي اقبال چیک کړه، که چېرته یې کار کولو درسره نو کار به ورسره وکړې، او که نه څه غوسه شوله نو ورته وبه چې ستا د خاوند پوښتنه م کوله. کور ته م کڼی ور وویشتو او دروازه مې ور وټکوله، خو کوم اواز را نغلو. دوباره م کوشش وکړو، دروازه مې یو څه په زوره وټکوله. نازي اقبال راغله. بغیر د دې چې پوښتنه وکړم کور ته دننه شوم. دروازه مې کلپ کړه، خو هغه هېڅ هم ونه ویل. هېڅ هیجاني نه شوله. نازي اقبال مې ترې لاس ونیوله او کور ته ورسره روان شولم. کوټې ته چې ننوتو د نازي اقبال زړه پورته پورته الوتو. ما غلې غېږ ته رانږدې کړله، غېږ مې ترې تاو کړله، خوله مې ترې واخیستله، شونډې مې ترې واخیستلې، ژبه مې ترې واخیستله. نازي اقبال ورو ورو ګرمېدله. غلی مې لاس ور تور کړ او د ده کمیس مې د غاړې وباسه. څنګه چې د نازي اقبال مخ سپین و، همدغسې خېټه هم سپینه وه، همدغسې تیونه هم سپین وو. غلی غلی مې لاس ور تور کړ او پرتوګ مې هم ترې وباسه. کله مې چې د نازي اقبال کوس او کوناټي ولیدل نو ډېر سپین وو. نور ما صبر ونه شو کړی او خپل پرتوګ مې وباسه. په نازي اقبال باندې مې د پاسه څملاستم او شروع مې وکړه. دومره په زوره زوره مې ملا ووهله چې د نازي اقبال د خولې څخه مې د اخ اخ نارې وویستلې. که مو فکر وي سړی یو څه ژر خلاصېږي، نو زه هم د تمې خلاف، ځکه چې لومړی ځل مې دومره ښایسته جینۍ لیدلې وه، نو لږ ژر خلاص شولم. نازي اقبال پاتې شوله، یعنې خلاصه نه شولم، خو زه یې پرې نه خوستلم چې ترې ووځم. ما هم کوشش وکړ چې ووځم نور، داسې نه چې څوک راباندې راشي، خو هغې وویل چې مه وېرېږه، هېڅوک هم نه راځي، دوباره راسره کار وکړه. کله مې چې په نازي اقبال باندې دوباره خپې پورته کړلې نو نازي اقبال خپله زما پاس راوختله او پاس راباندې کېناستله. دومره په زوره زوره یې ملا ووهله چې زما ناس یې وخوږاوه. او نازي اقبال چې کله خلاصه شوله دومره نارې یې ووهلې چې ووېرېدم چې هسې نه نور څوک راشي. کله چې مې نازي اقبال سره دا کار وکړ نو نازي اقبال زیاته خوشحاله وه او راته ویل یې هره ورځ راځه او دغه کار به کوو. دغه د نازي اقبال د سندرو څخه مخکې خبرې وې.